د بشري حقوقو بنسټ چارف ویلي پاکستان په کشمیر کې د سوله ییزو او بې وسلې اعتراض کوونکو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د زور کارونې له امله په تیرو 2 ورځو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. دغه بنسټ پر ایکس خپاره کړې اعلامیه کې د اعتراض کوونکو پر ضد د تاوتریخوالي غندنه کړې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي چې د اعتراضونو پر وړاندې زور زیاتی پای ته ورسوي. د ګرځنده مخابراتو بند شوي خدمتونه بیرته فعال او د زور د هر ډول ناقانونه کارونې په تړاو شفافه او قانوني حساب ورکونه یقیني کړي. ایچ آر ایف ټینګار کړی چې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو لپاره د امنیتي ځواکونو له تاوتریخوالي ډکې لارې د منلو نه دي او د هغه کسانو پر وړاندې باید قانوني چلند وشي چې د دغو پیښو مسؤلیت لري. د بشري حقوقو دغه بنسټ له پاکستاني حکومت څخه هم غوښتنه کړې چې د اعتراض کوونکو بنسټیزو حقوقو ته درناوی وکړي او د وروستیو خونړیو پیښو په اړه یوه خپلواکه، شفافه او باوري څېړنه ترسره او پایلې له خلکو سره شریکې کړي.